الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل التقوى. قدرمندو محترمو یوې خور پوښتنه کړې ده چې زه په دې باندې پوهیږم چې زما خاوند دغه کور ته حرامې روپۍ راوړي، یا چې کومه خوراکه کور د پاره راوړي، یا ماته کمې جامې راوړي، کم لباس راوړي، هغه په حرامو روپو باندې اخلي. آیا د دغې خوراکي شیانو خوړل ماته جواز لري که نه، او د هغو جامو اغوستل ماته جواز لري که نه چې هغه په حرامو پیسو باندې وي؟ محترمې خورې، ستاسې په جواب کې به ووایم چې که چېرته د ډېر اشد ضرورت ورته نه وي د جامو اغوستلو ته، نو چې وایې نه غوندئ ډېره به ښه وي. البته جواز درته لري، خو لیکن تقوا دا ده چې په تن باندې نه کوي. او کوم چې خوراکي شیان دي هغه هم درته جواز لري چې د هغې څخه تاسې خوراک وکئ، ګناه پر تاسې باندې نه ده. ستاسې نفقه هغه پر د خاوند باندې لازمه ده، ګناه پر خاوند باندې ده. فالفتاوى الکاملیه هغه کې لیکي چې سئلت عن المرأة إذا كان زوجها يأتيها بالمال الحرام كالمغصوب هل يسوغ لها أكله؟ هغه لیکي چې ما څخه سوال وسو د داسې ښځې متعلق چې د دې خاوند دې ته په حرام مال باندې راتګ کوي، لکه مغصوب چې هغه په زور یې چا نه غصب کړی وي، دې ته جایزه ده د هغې خوړل؟ فالجواب انها يجوز لها اكله، د هغې خوراک ورته جایز دی. قال الانقروي رحمه الله اشترى الزوج طعاما او كسوة من مال خبيث جاز للمرأة الاكل واللبس. علمان قروي رحمت الله علیه وایي چې یو خاوند ډوډۍ رانیول یا یې جمه رانیوله په خبیث و مردار مال باندې، د دې ښځې دپاره دا جایزه ده چې ویې خوري، او یا هم داسې لباس وي چې هغه واغوندي. والاثم علی الزوج، او د دې ګناه هغه پر خاوند باندې ده. الفتاوى الکاملیه صفحه 263. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 009 314 78 440. والسلام.